د کابل هوایي میدان ته ولې خلک ورمات شوي ول؟ د طالبانو حکومت نه ولې خلک په تیښته دي؟ اصل حقیقت څه دی او تیر ورځ د کابل هوایي میدان کې څه پیښ شول؟ جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. تیره شپه په زرګونو کسان د کابل نړیوال هوایي ډګر ته ورغلي ول چې ګویا ترکیې ته به له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره ولېږدول شي. خلک ولې له هیواده وتلو ته دومره لیواله دي؟ د خواله رسنیو ویډیوګانو کې ښکاري چې لسګونه کسان د کابل نړیوال هوایي ډګر پر لور منډې وهي. کټ مټ د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې پر 14مه د کابل د سقوط پر مهال چې دغه هوایي ډګر شاوخوا زرګونه کسان راټول شوي ول. هغه مهال خلک توانېدلي ول چې د هوایي ډګر له دروازو تیر شي او د هوایي ډګر د ترمینل او نورو تخنیکي خونو د کمپیوټرونو او وسایلو د چور کولو ویډیوګانې هم خپرې شوې، خو دا ځل یې له دروازو د تیرېدلو فرصت نه دی موندلی. په رسنیو کې داسې ویډیوګانې هم لاس په لاس کېږي چې طالبانو ته منسوب وسلوال پر خلکو ډزې کوي او ان ښکنځي یې. تیره شپه د کابل په نړیوال هوایي ډګر وروسته له هغې سلهاوو کسانو هجوم وروړ چې ترکیې ته د زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د خلکو لیږدونې اوازه خپره شوه. د کابل یو اوسیدونکي چې پخپله هم په دې تمه چې ښایي ترکیې ته به ولېږدول شي هوایي ډګر ته ورغلی و. دوی چویلې ته یې ویلي ډېره بده شپه وه، خلک په منډو وو، لارې یې بندي کړې وې. هوایي ډګر ته تللي ډېر ځوانان د طالبانو له سخت چلند سره مخ شوي اوان ځینې یې د ټوپک په کنداغونو وهلي دي. د عبدالله فطرت په نوم د کابل ښار یو اوسیدونکي ویلي پرون د ترکیې اوازه وه چې 4 تیارې راغلي دي، افغانان هلته د کار روزګار لپاره بیایي، ځکه هلته ډېر خلک وځپل شول. موږ حیران شو او په ډېره بیړه میدان ته ورغلو. په لاره مو خلک ولیدل، ګڼه ګوڼه وه، ګډوډي وه، وهل ټکول و، ډزې وې. د تش اوازې له امله په هوایي ډګر ورماتېدو د خواله رسنیو کاروونکو توند غبرګون راپارولی او ځینو یې د طنز په ژبه دا موضوع نقد کړې ده. خو ښاغلي فطرت وویل د تشې اوازې له امله په هوایي ډګر د زرګونو کسانو ورماتېدل ښیي چې افغانستان کې وضعیت تر کومه بریده ترینګلی دی. افغانان په واقعیت سره ملامت نه دي، ځکه په افغانستان کې بېوزلي بیخي ډیره ده، روزګار او کاروبار نشته او د مجبوریت له امله هر سړی غواړي چې له ملک څخه ووځي. په هوایي ډګر کې د سلهاوو کسانو تر هجوم وروسته طالب چارواکو د اوازې په کلکه رد کړي دي چې ګویا له زلزله ځپلو سره د مرستو په موخه هلته افغانان لیږدول کیږي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي ځینو خلکو اوازه خپره کړې ده چې ګنې د کابل هوایي ډګر څخه ترکیې هیواد ته بې اسنادو خلک استول کیږي یا د ترکیې هیواد الوتکې راغلي او بې اسنادو خلک هغه هیواد ته بیایي. د اوازې هیڅ حقیقت نه لري، هیڅوک دې په همدې نیت هوایي میدان ته نه ورځي او عامه نظم دې نه اخلالوي. د ترکیې او سوریې زلزله ځپلو سره د نړیوالو مرستو په لړ کې د طالبانو حکومت هم د دغو هیوادونو زلزله ځپلو سره د 15 میلیونه افغانیو مرستې اعلان کړی دی. د راپورټونو له مخې د دې زلزلې له امله د وژل شویو شمېر تر 14,000 اوښتی دی.